زمارونو د میاس کې یو خبره کوم ستاسو په دعاګانو او ستاسو په همت او زما دا اواز چې کوم مسلمانان اوري په پاکستان کې څه د بار ملک نه داغي په همت او داغي په مدد باندې او د الله په فضل مونږ لومبه چې الحمدلله په جمعات باندې واچو تیر شوی نه په ورځ باندې مونږ چت واچو پاغه لار باندې واچو او بار پاغه باخوا باندې واچو شو نن خو دوی وی چې مونږ په منځو او ما وینا کچا د لا خیر دینن په نکو او ان شاء الله آینده جمعه کې او په مونږ د تبرت اموال لګولي او مونږ په کې خیری بل جمعه نه مون مستقل شروع کوو ان شاء الله چې دا چا امداد کړی چې دا ثواب هم شروع شي چا ځای ور کړی دا غي ثواب هم شروع شي او دا دومره تکلیف ته مونږ ته جلا په لارو کې خلک ولاړ تاسو ته پته هغه لارو پورې خلک ولاړ دي نو ګوري اوسم زمونږه قرضدار یو او بل دا چې کار زمونږ ولاړ نه دی دویم چت پم پیچوي ان شاء الله برابر جمعه ته مدرسه به نو رمضان دی رمضان کې الله د صدقې ډېر لوی اجر ورکړي یو پاویا نو مونږ ولې عامې چندې نه غواړو تاسو نه چې څونه پورې وسکیږي نو دې صادر کې واچوي ښا څونه پورې چا وسکیږي مونږ ته پوره ضرورت دی مونږ ته د سیخ بیا پوره ضرورت دی د سیمټو ضرورت دی د کرش د شګي ضرورت دی د لیبر ضرورت دی په دې کافي خرچه شو لکه راکوټ لنډر نه دی دا ډېر لوی لنډر دی زمونږ واچو نو دا سره کوټه نه دی او نور کارم بندونه مونږ ان شاء الله ما خپل ورته وی فائد احمد تا ما وی کو قرض راواله چانا کو کار مې بندو ها دویم چت باندې دیوالونه شروع شي ان شاء الله ولدي ما دې ما بندوا ځکه ډېر باندې دوستان دې الله دې خوشاله کی هغه مونږ له بار ملتم پیسې راولې غلي سو کوئی زمونږ نمونه ما اخلا مم نه چانو تعاون مونږ سره ډېر خلکو په ملک دنا دا زنانه قسم په خدای را دي دا زرات تاسو زره شپې مال پیسې راکی وې دا په جمعات کې ولګاوه هغه پیسې ز شمیره نشم پاګه کې د 100 روپو وي د 100 روپو نوټم پکې وي د سلوم پکې وي دا ټول کې راغونډه کې 3000 2000 دي وې دا مچر باګه جمع کړی دي دا لګاوه چر باګه مقرر کړی دا په جمعات کې ولګاوه نو چې دونه اخلاص سو کوي رښتیا وای الله پکې برکت چي کې بنا چي ان شاء الله مونږ په اخلاص دغه دا چې ټول ته تاسو ته ټول ته چې تعبیر مونږ مضبوطه لرو پتو کار نه کو سیخ مونږ د نورو په نسبت زیات واچو دبل مواجه سیخ زکه چې په دې با دنیا خلق ولاړی چې ټال راته نه کوي سبا دویم چتن دی په سیمټ مو زیات لګول سیخ مو ټیټو لګاو زیات مو لګول او انجینیر دلته کې موږ سره مامون دی الله دې خوشاله کړي دا نجیب جی سر زوی دی او جاوید دی هغه په خپل مشوره باندې کوي او په اخلاص یې کوي او ما وی خپ بنیادونه هم مضبوط کې چې زکه دویم چت په جوړیږي چې دا خپ د عمر نه موږ باندې یو سبا او دا به ان شاء الله ولدي نو دا تاسو اخلاص دی څونه چې تاسو نه کیږي تعاون هغه وکړي ځکه بار ولا موږ نه چاندې غواړو نه چاته وایو دا ما سوال ادب ته چې چانه سوالونه کوي خدا ما دا تقریر خلق بعض ووري نو بیا وی دا غزا نه تعاون او مدد را سره وکي او الله سره مدد دی زړه اخلاص ته تعاون وکي ها کار زمون بدونه کار چالو دي ان شاء الله ولذي چې آینده لکه خیر جمعه هم په دې باندې مون شروع کې ان شاء الله موږ دا گاونډیان هم غریبانان ځان سر په تکلیف کې کړی روزه د خدای د دین د مدرسې کار دی الله به ویل اجر ورکړي ځکه پردې کول او ګلکاران دي او مزدوران دي دا هم تکلیف ته وي دا هم ته د جمع تکلیف دي ان شاء الله گاونډیان ولهم خدای اجر ورکړي برکات به ورکړي خوشاله به ورکړي لارم بند کړي د خلکو ته دلم تکلیف دی خدا د خدای لپاره ده ان شاء الله په دې به الله پاک دې ټول اجر ورکړي